ورور سوال وکړو چې په کابل کې څومره سفارتونه دي. نو تاسو وینئ چې د سیمې د اکثره هیوادونو او د بهرنیو هیوادونو د مثال په ډول موږ شپږ ګاونډي هیوادونه لرو: چین د ایران د پاکستان او تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان. د دوی سفارتونه دلته خلاص دي. د قزاقستان او د قرغیزستان او د آذربایجان او د روسیې سفارت خلاص ده. د ترکیې او د امارات او د قطر د اندونیزیا او د مالیزیا سفارتونه یا استازولۍ خلاص دي. د سعودي عربستان همدارنګه د ترکیې. خلاصه داسې د سیمې د اکثره هیوادو سفارتونه فعال دي او د اروپایي او غربي هیوادونو سفارتونو ته ځینو سفارتونو ته نیمه فعال ویلی شو چې تقریبا په میاشتو دوه کې د دې هغه ټاکل شوي سفیران یا شازدهپیران هغه راځي دلته ملاقاتونه لري، ځینې کارونه چې هغه کوي. نو تر اوسه پورې الحمدلله کومه داسې ستونزه موجوده نه ده چې د هغې ستونزې له وجې نه څوک دلته سفارت نشي خلاصولی. داسې له روسیې وروسته به کوم هیوادونه اسلامي امارت په رسمیت پیژني. موږ په دې برخه کې الحمدلله ډېره ښه حوصله لرو، موږ ډېر ښه پرمختګونه لرو. موږ په اول قدم کې ډیپلوماتان لیږل، وروسته خبره سفیرانو ته ورسېده، اوس خبره د رسمیت روانه ده. دا هر څه به انشاءالله په وخت سره راڅرګند شي چې کوم هیوادونه راوړاندې کېږي. ولې هیوادونه طبعا خپل داخلي نزاکتونه هم لري، سیمه ییزه ملګرتیا هم لري، د نړۍ په سطح تعلقات هم لري او په تدریج سره به مخې ته راځي. خو موږ چې په کوم انداز کې اوس راشه درشه لرو، مذاکرات لرو، مجالس لرو، سفرونه لرو، د نورو هیوادو استازي راځي، نو په راتلونکي کې به انشاءالله دا پروسه نوره هم په مخ ولاړه شي. د امریکا متحده ایالاتو سره هم تعامل غواړو. دا که اوس موږ روسیې په رسمیت پیژندلی یو، کیدای شي سبا نور هیوادونه په رسمیت وپیژني، همداسې به دا سلسله روانه وي. اوس الحمدلله په افغانستان کې هغه خوبونه ټول غلط ثابت شول چې اسلامي امارت به واکمني به یې خدای ناخواسته متزلزله وي. اوس موږ تاسې وینو چې په تېرو 4 کلو کې په ټول افغانستان کې هیڅ کومه غټه واقعه نه لرو. په ټول افغانستان کې په کومه ولسوالۍ او کومه قریه کې مخالفت نه لرو. په ټول افغانستان کې داسې اواز نه ده راپورته شوی چې هغه خدای ناخواسته نظام وننګوي. نو دلته چې نظام ثابت ده، محکم ده، نظم ټینګ ده، امنیت تامین ده، د دنیا سره اړیکې لرو، تجارت لرو. دا هغه حقایق دي چې دنیا یې ویني او دا به درکوي. هغه مسایل چې د ټولې دنیا سره مشترک دي، لکه د امنیت مسله چې افغانستان نه د ډېرو هیوادونو غټ تشویش و. نن الحمدلله په افغانستان کې له مرکزي حکومت نه د باندې هیڅ کومه وسلواله ډله شتون نه لري. هغه افغانستان چې د نړۍ په سطح د مخدره موادو په تولید کې اول مقام ترلاسه کړی و، نن د مخدره موادو کښت 0 ته نږدې شوی ده. همداسې په نورو برخو کې نو امید شته چې دغه حالات به سوکه سوکه درک کېږي او په دې برخه کې به پرمختګونه کېږي.